السلام علیکم، زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست یم. په دې هیله چې ټول روغ اوسئ. د جاوا سکرپټ د کلاس 28مه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ تاسو لوپ سٹارټ کوو. نن په دې ویډیو کې به موږ تاسو وایل لوپ باندې خبرې کوو، خو د هغه نه وړاندې زه ګورو چې لوپ څه دي او څه لپاره استعمالیږي. لوپس اصل کې د یو کوډ بار بار اکزیکیوټ کول ته وایي یا تکرارا اکزیکیوټ کول ته وایي. یو کار تا کړی غواړي هغه تکرار شي، بار بار همغه کار وشي، نو تاسو کولی شئ د لوپ څخه استفاده وکړئ. یا مثال د خبرې تاسو ضرورت لرئ یو میسج سل ځلې پرینټ کړئ، لکه دا میسج ما پرینټ کړی دی 7 ځلې یا 8 ځلې. همدغه یو میسج د دې غواړم سل ځلې پرینټ کوم، نو دا که چېرته زه یو ټول سل وارې لیکم نو دې کې ستونزې راځي. څنګه ستونزه راځي؟ که آینده کې زه غواړم دغه ورډ بدل کړم نو زه مجبور یم سل واړو کرښو ته ورشم او یو دغه ورډ بدل کړم. خو د همدغه مسلې د حل لپاره موږ کولی شو د لوپ څخه استفاده وکړو چې لوپ کولی شي موږ ته سل نه زر نه څونه چې تاسو غواړئ هغونه دغه ستاسو لین یا ستاسو دغه کوډ بار بار اکزیکیوټ کړي او تاسو ته پرینټ کړي. او چې کله غواړئ پکې چینجز راولئ نو تاسو کولی شئ یو ځای کې چینجز راولئ، مکمل په دې 1000 لینونو کې یا په 500 لینونو کې یا په 100 لینونو کې خپل اتومات راځي. لوپ څه دي؟ موږ سره موږ به لوپ دلته لیکو، دا کیورډ نه لیکو. لوپ مخکې راځو ګورو چې موږ سره کوم لوپس دي، هغه به دلته لیکو. کنډیشن به پاس کوو، چې کله موږ سره کنډیشن ټرو کیږي د دې نه چې کوم لیکل دی هغه به موږ سره پرینټ کیږي. هغه زموږ خوښه ده چې څو ځلې هغه پرینټ کوو، 7 ځلې پرینټ کوو، 10 ځلې پرینټ کوو، 20 ځلې پرینټ کوو، 50 یا څونه چې تاسو خوښه وي تاسو کولی شئ په همغه طریقې سره هغه پرینټ کړئ. نو د لوپ چې کوم سره پارټس دي، ان دغه لوپ په څو برخو ویشل شوی. لومړی موږ سره انیشلایزیشن دی. انیشلایزیشن مثال موږ یو ویریبل اخلو او هغه ته یو ویلیو اساین کوو، 1 2 ارزونه چې تاسو غواړئ هغه تاسو ورته اساین کولی شئ، خو خپل پروګرام مطابق چې هغه تاسو مخکې عملا نه ګورئ نو تاسو پوهیږئ چې ویریبل ته باید څنګه ویلیو تاسو اساین کړئ. مثال ما یو ایکس ویریبل واخیستو او هغه کې ما 1 یا یو ورکړو، نو ایکس کې موږ سره یو راغی. دا لومړنۍ برخه ده. دویمه برخه کې موږ سره کنډیشن راځي چې دلته به موږ خپل کنډیشن چک کوو. کنډیشن د همدغه ویریبل پر اساس چک کیږي. د ویریبل کې چې کوم موږ سره ویلیو ده همدغه د کنډیشن ته راځي او د همدغه ویلیو پر اساس ده چک کیږي. که چېرته احیانا زموږ د کنډیشن فالس شو، یعنی دلته چې موږ څه لیکلي هغه فالس شو، نو زموږ چې کوم کنټرول دی هغه د لوپ څخه د باندې وځي او لوپس کې چې څه لیکل شوي هغه به موږ سره نه پرینټ کیږي. خو که چېرته دا ټرو شي نو دلته موږ سره دریم پارټ راځي چې هغه ته ویل کیږي انکریمنٹ او یا هم ډیکریمنٹ. انکریمنٹ وی سټپ بای سټپ یو نمبر پورته کولو ته، ډیکریمنٹ وای سټپ بای سټپ یو نمبر ښکته کول. مثال موږ سره یو دی، 2 شي، 3 شي، 4 شي، 5 شي، 6 شي، 20 50 60 دې ته وای انکریمنٹ. ډیکریمنٹ مثال موږ سره 10 دی، 9 شي، 8 شي، 7 شي، 6 شي، 2 یو دې ته وای ډیکریمنٹ. نو دغه درې پارټس دي موږ سره چې انیشلایزیشن دی، کنډیشن دی، انکریمنٹ او ډیکریمنٹ دی. انکریمنٹ مثال موږ سره ایکس موږ ویریبل اخیستو یو پکې، هغه د کنډیشن کې چک شو نو هغه ټرو شو، دلته به راشي او ایکس کې به یو ویلیو بیرته اضافه شي. چې اضافه شي نو بیرته به کنټرول لاړ شي او کنډیشن به بیا چک کړي او په دغه دوران کې چې موږ لوپ کې څه لیکل کړي هغه لیکل به موږ سره پرینټ شي. مغلقه دی، ذهن مو پوه نه خلاصیږي، هیڅ پروا نه کوي. مخکې چې کله عملا لاړ شي نو تاسو پرې ښه پوهیږئ. داسې یو تیوري ده چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ سره درې پارټه دي، انیشلایزیشن، کنډیشن، انکریمنٹ اینډ ډیکریمنٹ. او چې ځکه کله تاسو ته عملا کار وکړم بیا تاسو ذهن خلاصیږي چې انیشلایزیشن څه شته وي، انکریمنٹ او ډیکریمنٹ څه شته وي او کنډیشن څه شته وي. راځو لوپس ان جاوا سکرپټ ګورو. په جاوا سکرپټ کې موږ سره کوم لوپس دي؟ 15 لوپس دي. موږ سره وایل لوپ دی، موږ سره ډو وایل لوپ دی، موږ سره فار لوپ دی، فار ان لوپ دی او فار ایچ لوپ دی. روانه سو ویډیوګانو کې به موږ وایل لوپ چې دا ویډیو دا ډو وایل لوپ به ګورو او فار لوپ به ګورو. فارین لوپ چې دی هغه موږ سره د ابجکټس لپاره استعمالېږي. فار ایچ لوپ چې دی موږ سره د اری لپاره استعمالېږي. ابجکټس به مخکې کلاسونو کې موږ پرې کار کوو، بیا تاسو پوهیږئ چې ابجکټس دي څه او دا ورسره څنګه استعمالېږي. اری هم موږ مخکې کلاسونو کې پرې کار کوو، دغه فنکشنز وایو او هلته بیا تاسو پوهیږئ چې فار ایچ لوپ د اری سره څنګه استعمالېږي. نو فی الحال موږ په دغه دریو لوپس باندې کار کوو، وایل لوپ، ډو وایل لوپ او فار لوپ. راځو د وایل لوپ چې کوم سینټکس دی پر هغه باندې غږیږو چې موږ وایل لوپ څنګه لیکو. لومړی به موږ یو ویریبل اخلو، هغه ته به موږ اساین کوو 1. نو ما یو ویریبل واخیستو د ا په نوم، هغه ته ما 1 واچو. بیا راځو د وایل لوپ هغه مکمل سټرکچر لیکو. تاسو به ولیکئ وایل لیکل نو براشي براکټس واچي او د کې دنه به تاسو یو کنډیشن لیکل. لکه دلته ما لیکل چې ا کوچنی وي یا مساوي وي لس سره. نو ا کې موږ سره فل حال یو دی او دلته کنډیشن دی چې یا به کوچنی وي او یا به مساوي وي لس سره. که چېرته دا موږ سره ټرو شي نو دلته موږ سره یو سټیټمنټ موجود دی.
په دې بلاک کې به موږ سره سټیټمنټ موجود وي او دا سټیټمنټ به موږ سره پرنٹ شي چې کله دا پرنٹ شو دلته به موږ سره a++ یو بل انکریمنٹ او ډیکریمنٹ موجود وي لکه موږ څنګه وی دلته به اوس a کې a++ مطلب چې a کې یو ویلیو اضافه کړه اوس یو دی نو دلته چې راشي a کې به 2 شي چې کله 2 شي نو دلته بیا راشي او به ګوري اوس په حال a کې 2 دی او به ګوري چې آیا 2 له لسونه کوچنی دی که سره مساوي دی که چیرته کوچنی وي نو معلومه خبره ده چې 2 خو لسونه کوچنی دی نو بیا به راشي دا موږ سره د مسیبه پرنٹ شي او بیا به موږ سره دلته a++ شي نو په همدغه دوران به روان وي تر هغه تر څو زموږ دا کنډیشن فالس شي او څو ځل چې دا ټرو کیږي دا میسج به موږ سره دلته پرنٹ کیږي چې دغه برخه ته چې موږ ویریبل اخسته ویلیو اچول ته وای انیشلایزیشن دغه برخه ته ویل کیږي کنډیشن چې موږ کنډیشن چک کوو او د ته ویل کیږي انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ او د چې موږ لیکل کړی دی ته ویل کیږي سټیټمنټ دا موږ سره د ټول لوپ هغه کنسپټ دی او دغه سیمه سره استعمالېږي په دې کې موږ ډیر مثالونه کوو تاسو به ذهن پرې په اسانۍ سره خلاصيږي اوس راځو عملاً زه تاسو ته دغه معلومات درکوم او تاسو به پرې پوهیږئ موږ واغسته a کې 1 او دلته موږ کنډیشن لیکل چې a کوچنی وي یا مساوي ل سره نو کچېته دا کنډیشن ټرو وي نو دلته موږ سره دا میسج پرنٹ شي او a کې دی یو ویلیو اضافه شي نو څنګه چې تاسو ګورئ 1 د دلته او 1 د دینه کوچنی دی نو دلته به موږ سره دا میسج پرنٹ شي او دلته براشي a کې به یو ویلیو اضافه شي چې هغه بشي 2 شو بیا راځي دلته ګوري اوس دلته د a په ځای موږ سره 2 دي آیا 2 له لوسه کوچنی دی بالکل کوچنی دی نو دلته بیا راځي موږ سره میسج پرنٹ کیږي او دلته راځي کنټرول او a کې یو بل ویلیو وراشي چې هغه موږ سره 3 شي اوس په a کې موږ سره 3 موجود دی بیا راځي ګوري چې آیا 3 له لوسه کوچنی دی هو بالکل کوچنی دی نو دلته بیا موږ سره یو میسج پرنٹ شي چې کله میسج پرنٹ شي بیا دلته راشي a کې یو بل ویلیو ورواچو چې هغه شي موږ سره سلور نو دلته بیا راځي ګوري اوس دلته موږ سره a کې سلور موجود دی نو دلته ګوري چې آیا سلور له لوسه کوچنی دی هو بالکل کوچنی دی نو بیا راشي موږ سره دا میسج به پرنٹ شي او بیرته براشي دلته او a کې به موږ سره یو بل ویلیو اضافه شي هغه بشي 15 نو اوس a کې موږ سره 15 موجود دي دلته ګوري چې آیا 15 له لوسه کوچنی دی بالکل کوچنی دی نو بیا به موږ سره دا میسج پرنٹ شي او لاندې براشي بیا به موږ سره a کې یو بل ویلیو اضافه شي انکریمنٹ بشي او هغه بشي شپږ له لسو کوچنی دی هو بیا به موږ سره میسج پرنٹ شي بیا براشي a کې به بیا یو ویلیو اضافه شي چې هغه بشي ول لسونه کوچنی دی بالکل بیا راځي یو میسج پرنٹ کوي او دلته بیا موږ سره a کې یو بل ویلیو راشي چې هغه شي اته له لسو کوچنی دی بالکل راځي یو بل ویلیو موږ سره میسج پرنٹ کوي بیا راځي او د کې موږ سره یو بل ویلیو راشي چې هغه شي موږ سره نه هم موږ سره کوچنی دی دلته موږ سره یو بل میسج پرنٹ کوي او بیا پکې یو بل ویلیو اچول کوي چې هغه شي موږ سره لس اوس ګوري لس له لسونه کوچنی دی نه مساوي دی هو بیا راځي دلته موږ سره بل میسج پرنٹ کوي او بیا دلته راځي a کې یو بل ویلیو اچي هغه شي موږ سره یو لس اوس راځي یو لس دی آیا دا لسونه کوچنی دی نه آیا لس سره مساوي دی نه نو دلته موږ سره لوپس نه کنټرول د باندې وځي او څه چې موږ کړو هغه همالته ختميږي نو ترڅو چې ستا کنډیشن ټرو وي دلته بس دا میسج پرنٹ کیږي چې کله ستا کنډیشن فالس شو بس لوپ ختم شو د لوپ کار ختم شو لوپ کې چې موجود هغه ایگزیکیوټ شو کیسه ختمه د لوپس موږ سره ټول همدغه معلومات دي او په همدغه اساس موږ سره لوپس استعمالېږي نو زه او همدغه کار موږ عملاً په ایډیټر کې کوو او ګورو چې رښتیا هم موږ سره دغه کار کوي او کنه نو لکه څنګه چې تاسو ګوري او ځل بیا هم خپل ایډیټر کې ما د HTML بیسیک کوډ مې اخیسته د هغه نه علاوه موږ سره دلته د سکرپټ ټیګ چې په دې کې به موږ خپل جاوا سکرپټ کوډ کوو نو راځو موږ څنګه چې مخکې وی یو ویریبل اخلو د اپ نوم مثال او د کې ورچوم یو څه شو له هغه نور سره راځو لیکو چې وایل مو چې لیکو بریکټس اچو او دلته راځو د وایل باډي سٹارټ کو بریکټس کې به موږ یو کنډیشن چک کوو مثال ورته هم چې a کوچنی دی د لاسو څخه نو دا موږ ولیکو له هغه نور سره راځو ته یو میسج پرنٹ کوو لیکو چې ډاکومنٹ ډاټ رائټ او ورته وایو چې موږ سره پرنٹ کا ویلکم دا موږ ولیکو او اوس راځو دلته دریم پارت ته دلته به موږ ته چې a سرچ وکړه یو جمع کا a++ اوس صرف کوو چې کله راشو خپل پاڼه ته او پاڼه ریلوډ کړو نو تاسو ګورئ چې موږ سره ویلکم څو ځله پرنٹ شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ولې نه پرنٹ شو ځکه دلته موږ سره یو موجود دی او دلته موږ لس ورکړي دا به صرف نه پورې چلیږي ځکه چې لس شي نو لس خو لسونه کوچنی نه دلته موږ مساوي علامه نه دی ورکړه نو موږ سره نه پرنٹ شو کچېره دا موږ یو لس کړو نو چې کله لس راشي نو موږ سره به لس پرنٹ شي د دې له خاطر چې دا موږ سره صحیح ښکار شي تر راځو بریک لګو
بیا ټیګ ورته لګو تر څو زموږ چې کوم لیکل دی هغه پر لپسې راشي. نو دا تاسو ګورئ موږ سره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا موږ سره 10 ځله پرنټ شو. او یا هم کولای شو د 11 په ځای ورته 10 ولیکو، دلته موږ صرف مساوي علامه واچو ځکه دا یو به 9 پورې چلیږي، 9 نور څه چې 10 شي نو 10 بیا کوچنی نه وي کنه، نو مجبور دلته موږ مساوي واچو. چې کله مساوي واچو نو دا به هم ګوري چې دا کوچنی دی که کوچنی نو بیا مساوي ګوري چې آیا مساوي دی، نو هغه وخت به موږ سره دا میسج پرنټ کیږي. صحیح ده. مونږ کولای شو دغه 1 2 3 هم دي سره پرنټ کو ځکه هر ځل چې مونږ سره ا انکریمنت کیږي نو یو ویلیو پکې اضافه کیږي، یو ځل چې چک شي یو وی پکې، بل ځل چک شي 2 شي، بل ځل چک شي 3 شي. نو د دې پرنټ کولو لپاره مونږ ساده د کولای شو راشو او ورته ولیکو چې مونږ سره ا هم پرنټ کا او کنکټینیشن ورسره لګو او د فاصله ورکو سیف. اوس ګوره دلته به مونږ سره 1 2 3 هم پرنټ شي ځکه هر ځل ا کې یو ویلیو اضافه کیږي نو 1 2 3 4 هم دغه چې به مونږ سره هغه هم پرنټ کیږي. دلته تاسو کولای شئ مثال ورته ټکی ورکوم سیف، نو تاسو ګورئ موږ سره ښه ترتیب سره دلته راځي. نو دا په دې طریقې سره تاسو کولای شئ لوپ استعمال کړئ. که چېرته تاسو غواړئ دا تاسو سره 100 وارې پرنټ شي تاسو کولای شئ د 100 لیکئ او دا به کنډیشن تر هغه روان وي تر څو چې ستاسو دغه د ا ویلیو له 100 نه کم شوی نه وي. او د ا ویلیو به څنګه 100 ته رسیږي ځکه دلته موږ سره انکریمنت کیږي بار بار یو ځل انکریمنت کیږي، چې یو ځل انکریمنت کیږي نو مطلب دا چې کله 100 ته ورسیږي زمونږ دغه چې کوم لوپ دی دا به ختمیږي. ګوره ریلوډ تاسو ګورم هغه یو کوډ دی تاسو سره 100 وارې پرنټ شو. دا تاسو کولای شئ 0 وارې هم پرنټ کړئ، 0 ورته ولیکئ تر هغه بس تاسو دا کوډ رواني تر څو تاسو دغه کوم کنډیشن چې دی هغه فالس شوی نه وي. دا تاسو کولای شئ دلته یو بل ټکی ورکړئ 0 کړئ تاسو سره به دغه لین 0 وارې پرنټ کیږي. نو تاسو کولای شئ د لوپ څخه په دغه طریقې سره کار واخلئ. همدا ډول دلته مونږ لیکلی دی a پلس پلس، د دې مطلب یو اضافه کړه. د دې اصل معنا داسې دی چې a راواله، دلته چې مونږ سره کوم a دی دا راواله او دې کې واچوه. څه واچوه؟ همدې a کې چې کومه ویلیو ده دې سره جمع کړه یو. د دې داسې مطلب دی. د دې a پلس پلس مطلب دا دی چې دلته مونږ سره دغه a راواله دا ویریبل او دې کې واچوه. څه شی واچوه؟ د a کې چې اوس کوم ویلیو ده مثال یو دا واچوه او دې سره یو بل جمع کړه چې هغه شي 2. نو دا ور واچوه. اوس ګوره چې کله زه ریلوډ کړم موږ سره به هماغه ریزلټ سره دی یو نه لسو پورې راغی ځکه یو ورسره انکریمنت کیږي. یو دلته موجود دی تیار، یو بل ورسره جمع شو 2 شو، بیا 2 دلته موجود دی یو بل ورسره جمع کیږي 3 کیږي، بیا 3 موجود یو بل جمع کیږي ورسره 4 کیږي. نو موږ کولای شو په دغه طریقې سره د وایل څخه کار واخلو. نه یوازې د یو میسج پرنټ کول، موږ ډېر مغلق کارونه په دې باندې کولای شو چې مخکې کلاسونو کې موږ پرې مثالونه هم کوو او آینده چې کله موږ عملاً پروجیکټس کوو هلته چې موږ سره استعمالیږي بیا ستاسو ذهن پرې ښه خلاصیږي. په دې هیله چې د وایل کنسپټ او د لوپ کنسپټ مو اخیستی وي، که بیا هم څه پوښتنه وي څه غوښتنه وي تاسو کولای شئ ما له کمنټ پرېږدئ. تر بیا چې زه راځم تاسو په خدای سپارم، ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.